ته د الله یاد په جماعت کې وکا او الله بستا یاد د ملائکو په ټولګي کې وکړي. نو ته خلقو کې یادوا او الله بتا د ملائکو په ټولګي کې د قرآن کریم په وجه یادی چې کله ته د قرآن خبر الی. قرآن سره مینه ساتئ، قرآن تلاوت کوئ. امام شافعی رحمت الله علیه وایي مکی نه مدینی منوری ته تلمه د علم سفر می شروع کو، 14 ورځې می مزل وکړو پیاده او 14 ورځې می قرآن کریم ختم، 14 پیرې 14 ورځې په سورلی روانم سفر کوما او 14 پیرې می قرآن کریم ختم کو. د قرآن سره دومره مینه وه، دومره د قرآن سره محبت و، دومره د قرآن سره عشق و چې قرآن نه به نه جدا کېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 صحابه په چوکیدارۍ ودرول، وی مونږ به آرام وکړو، تاسو زمونږ چوکیداري وکړئ، پیرداري وکړئ. بختور صحابه وو، هسې چې سړی د مجاهدینو پیرداري کوي او بیا چې خپله پکې امام الانبیا موجود، سړی د هغې لښکر پیرداري کوي چې د امام الانبیا چوکیداري پیرداري کوي.